خوشحالي او خفګان د ژوند دوه هغه مهم اړخونه دي چې الله رب العزت په دې دنیا کې د انسانانو د ازمایښت لپاره پیدا کړي دي تر څو د خوشحالۍ په وخت کې د الله رب العزت شکر ادا کړي او د غمونو مصیبتونو او دردونو په وخت کې په هغه باندې صبر وکړي او د دغه ستر عمل په نتیجه کې الله تعالی دوی ته لا ډیر اجر او ثواب په نصیب کړي. خو له بده مرغه نن سبا که په ځینو انسانانو باندې د ژوند مشکلات او دایره لږ هم راتنګه شي نو فکر کوي چې د دنیا تر ټولو بدبخترین او بدچانسترین انسانان هم دوی دي، خو دوی د هغه شخصیت د هغه انسان په اړه مطالعه او پوهه نه لري چې ټول ژوند یې له پیدایښته تر وفاته پورې په مشکلات او ستونزو کې تیر کړي دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته لا نه و راغلی چې د پلار له رحمت څخه محروم شو. د دنیا تر ټولو خوږ نوم او خوږ انسان مور یې په شپږ کلنۍ کې له لاسه ورکړله. روزنه او کفالت یې نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیست، هغه یې هم له لاسه ورکړ. ابو طالب یې کاکا و، ډېر زیات پرې ګران و، په هغه باندې هم ډېر ګران و. څه وخت بعد یې هغه هم له لاسه ورکړ. د دنیا له خوږو نعمتونو یو خوږ نعمت اولاد دی چې اکثر اولادونه یې په ماشومتوب کې له لاسه ورکړل، وفات شول. یوازې فاطمه رضی الله تعالی عنها یې د ده له وفات نه 6 میاشتې وروسته وفات شوله. خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه میرمن وه چې د رسول علیه الصلاة والسلام د ژوند په سختو مرحلو کې هر اړخیزه مرسته وکړله او ده به یې په اړه فرمایل چې خدیجې په ما باندې هغه وخت کې باور وکړ چې ټوله دنیا زه دروغجن وګڼلم. هغه یې هم څه وخت بعد له لاسه ورکړله. د احد په غزا کې غاښ مبارک شهید شو. نږدې صحابه کرام یې ورته په ډېره بېرحمۍ سره شهیدان کړل. حمزه رضی الله تعالی عنه یې تره و، ډېر غیرتي انسان و، هغه یې هم ورته په ډېره بېرحمۍ سره شهید کړ. د طائف خلکو ته د اسلام د سپېڅلي دین د دعوت ورکولو لپاره ورغی، خو د هغه ځای بېرحمه انسانانو ماشومانو ته کاڼي په لاس کې ورکړه او تر دې حده یې په کاڼو وویشت چې پښې مبارکې بوټونه مبارکې له وینو ډک شول، خو بیا یې هم ټولو ته د مغفرت او رحمت دعا وکړله. د عبادت پر وخت به منافقینو ډېر سخت وځوراوه، سحر او جادو یې پرې وکړ، غذا یې ورته مسموم کړه، خو بیا یې هم ټول وبخل. د دغه ټولو مشکلاتو باوجود بیا هم د شپې قیام اللیل ته پاڅېد او دومره حد ته عبادت به یې وکړ چې پښې مبارکې به یې وپړسېدلې. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما رسول الله علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، ستا ټول تیر شوي ګناهونه او راتلونکي ګناهونه الله تعالی بخلي دي، دومره عبادت د څه لپاره؟ رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل یا عایشې افلا احب ان اکون عبدا شکورا، آیا ښه نه ده چې د الله تعالی شکر بنده اوسم، شکرګزاره بنده اوسم؟ یعنی رسول الله علیه الصلاة والسلام د الله تعالی تر ټول محبوب او غوره پیغمبر و، خو بیا یې هم د ژوند په مشکلاتو او ستونزو باندې وازمایه. له دغه ټولو نه مشکلاتو نه کامیاب راووت، صبر یې وکړ او یوازې له الله تعالی نه یې مرسته وغوښتله. ته انسان که په ژوند کې ځان بدبخت او بدچانسترینه حسابوي، داسې نه ده. ته د دنیا تر ټولو خوشبخت انسان چې د دغسې یو پیغمبر امتي یې. په مشکلات او دردونو باندې صبر وکړه، په نعمتونو باندې شکر ادا کړه. والله د دنیا خوشحالیانې هم موقتي دي او د دنیا غمونه هم موقتي دي او د هر څه ختمېدونکي دي. الله تعالی ته رجوع وکړه، الله تعالی به ټول مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.